د پاکستانی سیاستمدار حیرانتیا: پاکستانی روپۍ ولې د افغانۍ پر وړاندې قدر بایلي؟ د پاکستان حکومت د یو مخالف ګوند مسلم لیگ مشرانو خواجه آصف او احسان اقبال د پاکستان تحریک انصاف په تګلارو سخت تنقید کړی دی او په دې حیرانتیا ښودلې چې د افغانستان او یو شمېر نورو ګاونډیو ملکونو کرنسۍ لا د پاکستان له کرنسۍ نه قدرمنې دي. د مسلم لیگ ګوند یو جګپوړی غړی احسان اقبال د عمران خان د تحریک انصاف حکومت په ملامتولو سره ویلي د نیپال معیشت له موږ نه مخکې دی، حتی دا چې اوس د افغانستان کرنسي هم له موږ نه مخکې ده. هغه زیاته کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت غلطو تګلارو له وجې د پاکستان معیشت د تباهۍ په لور روان دی. دا وخت یوه پاکستانۍ روپۍ د نیمې افغانۍ نه هم کم ارزښت لري او په کابل کې زرب پاکستانۍ روپۍ په شاوخوا 480 افغانۍ وړول کیږي. مګر د پاکستانۍ روپۍ په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لوړېدل کومه نوې خبره نه ده او له تېره څه باندې 10 کلونو راهیسې د افغانستان کرنسي د پاکستان پر کرنسي اوچته ده. که څه هم په دې موده کې افغانۍ او روپۍ هیڅ کله سره برابر شوي نه دي او افغانۍ لوړه پاتې شوې ده، خو د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو 3 کلونو کې د افغانۍ په مقابل کې د پاکستاني روپو قدر نور هم زیات کم شوی دی. دا ګراف په تېرو 10 کلونو کې د افغانۍ په مقابله کې د پاکستاني روپۍ ارزښت څرګندوي. که د افغانستان او د پاکستان د کرنسیو له مقابلې نه تیر شو، دا خبره هم د یادولو وړ ده چې دغه دواړو کرنسیو د امریکایي ډالر پر وړاندې خپل قدر بایللی دی. په 2012 کې یو امریکایي ډالر له 43 افغانیو سره برابر و، خو اوس 27 افغانیو ته رسېدلی دی. همداسې په 2012 کال کې د یو ډالر قیمت په پاکستان کې شاوخوا 15 روپو ته رسېده، خو اوس یې خبره 168 ته ختلې ده. بیا هم که وکتل شي په دې موده کې د پاکستان کرنسي د ډالرو په مقابل کې خپل نیم ارزښت له لاسه ورکړی، خو د افغانستان کرنسۍ لا نیم ارزښت له لاسه نه دی ورکړی. په دې ګراف کې د امریکایي ډالر پر وړاندې په تېرو 10 کلونو کې د پاکستاني روپۍ ارزښت څرګندېږي. دا چې افغانستان په دې موده کې څنګه وکړای شول چې خپله د کرنسۍ بیه جګه وساتي، د اقتصاد پوهانو په وینا یوه وجه یې کیدای شي دا وي چې افغانستان د پاکستان غوندې غټې نړیوالې قرضې نه لري، او بل دا چې ورسره زیاتې خارجي مرستې هم کیږي. که څه هم د ډالرو په مقابله کې د پاکستان د کرنسۍ بیه له زیات وخته په ټیټېدو ده، مګر له 2013 کال راهیسې د قدر په کمیدو کې تیزی راغلی دی. روپۍ د تیر حکومت په نسبت په اوسني حکومت کې پرلپسې مخ په ښکته لویږي چې اوس یې ارزښت له بر هر وخت کم شوی او تېره هفته د یو امریکایي ډالر په بدل کې د یوې روپۍ بیه 168.19 ته راولوېده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د روپۍ د ارزښت کمیدو یو سبب د پاکستان پر مرکزي حکومت د بهرنیو قرضو د ادا کولو فشار